زه یو کلي ته تللی ما د شاګرد دستاربندي وه، هغه راته وی 14 ښځې دلته طلاقه شوې د بدلون د په نتیجه کې. روزانه دا جګړې موږ له راځي او دا خلک دی چې بدلون کوي. هلکه بدلون بند دی. یوې ښځې په ګناه کې بله وال خوري، دا ولې؟ ما یو ځای کې وی یو ملا راته بدلون نه غواړي، ما دوباره بیا دین ووایه. زالاورو ټول مذهب هم بدنام کړی د امام ابو حنیفه. بیا په خپله وی ټیک ته ووی وی زمونږ په کلي کې یو سړي ښځه پرېښې وه، د هغې سړي خور په هغه بل سړي باندې واده وه، نو د هغه 15 بال بچې مو. ښځې خاوند تعلق ډېر خو هغه مور ورته وی نه ته به ښځه پرېږدې ځکه زمونږ لورې پرېښې ده. هغه وی زما خور دغه وه زبان درازه وه، مثلا د خاوند سره تعلق نو زما ښځه خوښه ده، 15 بال بچ مې دي زه نه پرېږدم. ښځې هم وی زما خپل خاوند خوښ دی، رور مې پېښه. هغه یې په زور پرېښود د 15 بال بچو سره. دا د بدلون نتیجه ده. خلک وایي زما ټګ ملا نه خوښ، حیلهګر ملا مې نه خوښ چې حیلې راوباسي. دا څه ضرورت دی چې تاسو وله حیلې راوباسئ؟ صافه خبره ولې نه کوئ امت ته چې دا ښه کار نه دی؟ ښځه به خرڅه کړي 6 لکه روپۍ به والي، ملا ته به وایي 250 افغانۍ مقرر کړه دا مهر. هلکه په 250 خو نسوارو ډبې نه کېږي. دا 6 لکه یې څه کې واغېستې، دی په تا موټ خرڅ کړي اوسه. نو د ښځو خرڅول او بدلون دا دواړه بند دي. دریم ښځه میراث کول. پښتانه ماته وي ټیک ته ښکلې صفات هم دي پکې، خو دا ظلم دی، ظلم شریعت نه خوښوي. میراث دې ته وایي خاوند دې مړ شي نو رور به یې وایي د خاوند رور لیور د دې ښځې چې بس رور مې مړ دی دا ښځه زما کېږي. هلکه ستا پسې کېږي؟ وی نه موږ پې پیسې ورکړې. دا په دې قبایلو کې رواج دی، په تیرا کې، په بلوچستان کې، د افغانستان بعضې علاقو کې. موږ له مسلې راځي روزانه. مخکې یو سړی راغی وی رور مې شهید شوي دی په جهاد کې، ښځه هم پاتې ده او مال هم پاتې دی او زما 2 مېرني رونه دي. نارونه مې راته وایي یا به ښځه هلې یا به مال هلې. نو وی دا د چا کېږي؟ ما مال ستا کېږي چې د هغه اولاد نشته، تی رور یې سکه او ښځه خو ازاده ښځه ده، خاوند دې مړ شو لاړ. وی نه هغې راته وي یو شی باندې. ما وی ځه. بیا څه موده پس راغی بله مسله کې نور جرګې راوستې وه. ما لکه ښځه وی ښځه یې ماله راکړه او مال هغې واخېست. نورو سړو ته مې ښځه راځي ووی نه ښځې وی زه نه کوم دا سړی، په زور یې ورکړه. ما دا خو نکاح نه ده شوې. خدای پاک په دغې ټګانو سره څه چل کوي چې دا وله روا کوي. زه خو دې ته حیران هله وړې بیا دوزخ ته چې نو ښځه میراث کېږي نه. بل سړی راغی وی زوی مې له مې واده کړی او زوی مې ورځې پس مړ شو جړلې. زه هم خفه شوم نوجوانو. ما وی کاکاجي دې انګور سره به څه چل کوي؟ وی دا خو زما یو زوی شته 5م جماعت کې سبق وایي هغه ته به ناست دی. ما وی دا ولې؟ دا خو لویه ښځه ده. وی نه دې باندې خو موږ پیسې ورکړې دي. یو ځای ته تلې ښځې خاوند مړ او ښځې هغه بل چاله ورکولی وي. زه نه کوم دا سړی. هغه ښځې په خپل اختیار بل خاوند کړو. دوی هغه خاوند یې نیولی او سړی هغه نه یو 20,000 1,40,000 روپۍ واخېستې. وی ولې ده زمونږ ښځه کړې ده؟ وی دې باندې مونږ پیسې ورکړې. ښځو نه غوا میخې مه جوړوه. ټیک ته زما هغه ازادي نه ده خوښه چې کوم پنجابیان کوي چې ښځه مخکې ټانګه کې ناستې لیډي او لیډه وروستو ناستې یې بې پردې کړي لوسې لکه د پښتنو بعضو مشرانو دا ځان ته چې پښتون پښتون وایي او ښځه یې د ټولو نه مخکې راوښکلی. یا کم بختانو تاسو خو پښتو شرموله. پښتو دې ته وایي. نو نه ښځې خرڅول روا دي نه ښځې بې پردې کول روا دي. دا دواړه بند دي.
یو لیډر دی وایي که موږ رالو د دې ښځو نه به دا کفن لور کو پردې ته کفن و وی په لندن کې پرده نشته ځکه د دوی قبله په لندن کې ناسته ده هلکه تا د خدای لندن له بوتلی کی مونږ مسلمانان یو شکر د چا چې لندن خوښ دی خدای دې هلته کې مړ کي لندن کې چا چې د لندن ښځې خوښي خدای دې د ده ښځه هم لندن کې مړه کړي مونږ د لندن تهذیب او تمدن دلته نه غواړو مونږ مسلمانان یو پښتانه یو مونږ د حیا او د عزت او د دین قایله یو مونږ د ښځو نه سپی نه جوړو نه د ډیرانونو خره نو دواړه ظلم دی ښځه خره کول هم ښه نه دي دا یو شانتې چې بې مهاره ګرځي خاوند هم تینې خوه چې کوم ځای کې شپه وکړه او نه دا خره کول پکار دي چې خرڅوي او جلبې یو بل له ورکوي دا دواړه ظلم دی اسلام په دې منځ کې د اعتدال لاره لري زنانه د نارینه په شانتې ده په احکامو کې لږ فرق دی هغه اصیله ده انسانه ده چې زوی باندې خرج کړي نو په لور به هم خرج کړي ټیک ته د هغې مهر دی هغه به په خاوند دی او مهر ټول د ښځې حق کېږي د پلار هغې سره څه دغه نشته نو ډېر ټګان به وایي ما ته یې وبخه هلکه زوی درته نه بخي لور درته بخي لور خو دې نوې کور ته ځي قرضدار چې ورسره کوڅه کې ولاړ وي بیا ترې پیسې غواړي بیا به څه